د ایران د سپاه پاسداران ځواکونو یوه جنګي الوتکه غورځېدلې. په سلامونو مورکلی کوم، ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ایران د سپاه پاسداران ځواکونه وایي چې د تخنیکي ستونزو له کبله یوه جنګي جیټ الوتکه غورځېدلې. د سپاه نیوز چې د سپاه پاسداران اړوند خبرونه خپروي راپور ورکړی چې روسي ډوله الوتکه نن چهارشنبې د اګست 3 د شیراز هوایي اډه کې غورځېدلې ده. راپورونه وایي چې دا د سپاه پاسداران هوایي ځواکونو الوتکه وه چې د تخنیکي ستونزو له کبله غورځېدلې او پیلوټانو د پاراشوټ له لارې ځانونه ژغورلي دي. په تیرو 2 میاشتو کې په ایران کې لږ تر لږه دا ډول 2 نورې پیښې هم رامنځته شوي. څه موده مخکې د ایران پوځ د تخنیکي ستونزو له کبله یوې جنګي جیټ د سقوط خبر ورکړی و. په یو بله پیښې کې د اصفهان کې د ایران د پوځ یوه بله الوتکه غورځېدلې وه چې 2 پیلوټان پکې مړه شوي وو. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. د لا ښه ویډیوګانو لپاره زموږ